السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې درته د فیسبوک مخکینی یو ویډیو ما اپلوډ کړی و، تاسو ته به په ډسکرپشن کې لینک هم میلاو شي. همدارنګه زما په فیسبوک پیج کې هم اپلوډ شوی و. په هغه کې د فیسبوک کم سیټینګ کم اپشن چې دی د هغه پیژندلو زده کولو کوشش کوو. نو په نننۍ ویډیو کې د فیسبوک یو ترشۍ ویډیو کې مو دوه اپشن زده کړی وي. په نننۍ ویډیو کې به دریم اپشن د فیسبوک کم سیټینګ چې دا هغه اپشن پیژنو زده کوو. به د دې نه مخکې دوستانو که چېرته تاسو زموږ په ټیکنو پشت یوټیوب چینل یا پیج کې نوي یئ نو مهرباني وکړئ چینل سبسکرایب کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته زموږ په پیج کې نوي یئ پیج در سره لایک کړئ. دوستانو د ویډیو هم لایک کړئ. نو ورځو همدې فیسبوک یو سیټینګ ته کله چې تاسو فیسبوک ته راشئ ګورئ په سیټینګ اینډ پریویسی اپشن باندې کلیک وکړئ. بیا په سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. نو دلته کې پرسنل انفارمیشن همدارنګه سیکیورټي اینډ لوګین دا موږ زده کړي وو. په نننۍ ویډیو کې اپ اینډ ویب سایټ اپشن موږ تاسو ته راکوي. دا د څه شي لپاره دی اوس زه تاسو ته دا در پیژنمو. د دې پیژندل هر یو کس لپاره ډیر زیات ضروری دی. نو دوستانو که تاسو څه پوښتنې کول غواړئ ماته تاسو کمنټ کړئ. زه به انشاءالله چې زما په چینل په پیج کې هغه ویډیو نه وي نو روانه ویډیو به زه حتما په هغه طریقه باندې تاسو ته جوړوم. هغه که د فیسبوک باره کې وي، موبایل، لیپټاپ، کمپیوټر یا آنلاین ویب سایټ د څه شي په باره کې چې وي تاسو ماته لیکلی شئ. روانه ویډیو به انشاءالله د هغې په باره کې زه تاسو ته جوړوم. نو دوستانو دلته کې کله مو چې ګورئ دا اپشن به موږ زده کوو اپ اینډ ویب سایټو. په دې باندې چې کله کلیک وکړئ بره لوګیټ اینډ ویت فیسبوک په دې باندې چې کلیک وکړئ دلته کې به ټول هغه اپ راشي چې کم باندې هغه ویب سایټ هغه اپ به راشي چې کم هغه اپ کې ګوره یو لوګین اکاونټ جوړول وي. خو بعضې ځای کې موږ ته د فیسبوک اپشن راکوي چې فیسبوک په ترو هم د اپلیکیشن یا په دې ویب سایټ کې تاسو اکاونټ جوړولی شئ. نو کوم چې تاسو د خپل فیسبوک ایډۍ په ترو په هغه اپ او هغه ویب سایټو کې اکاونټ جوړ کړی وي دلته کې ټول تاسو ته هغه درښیي. د دې ځای څخه تاسو هغه ختموه هم شئ. که چېرته داسې اپ وي چې تاسو نه خوښوئ لکه ویډ لایک په نام یو اپ دی، همدارنګه لوکیټ پیکس ده، نو دا ډېر بعضې داسې اپ وي چې هغه د فیسبوک ستاسو د ایډۍ اکاونټ لپاره بیخي خطره جوړوي. نو هغه له دې ځای څخه ختموه شئ، کتلی شئ. دلته کې ایکسپایر هم درښیي، ریمووډ چې تاسو کم ختم کړی وي لکه ما چې دا ختم کړی دی هغه هم درښیي. اکټیو کې تاسو ته هغه اپ درښیي کم اپ چې تاسو اوس په فیسبوک ایډۍ لوګین کړی وي، اکاونټ مو جوړ کړی وي، فیسبوک په ترو مو هغه د اپ یا د هغه ویب سایټ اکاونټ جوړ کړی وي دلته درته درښیي. نو کله چې تاسو غواړئ له دې ځای څخه هغه ویب سایټ ختم کړئ نو دوستانو دلته کې هغه سلیکټ کړئ په دې طریقې سره. دا طریقې سره چې کله سلیکټ کړئ زه هم دا درته وایم که چېرته تاسو نه پېژنئ کوم اکاونټ نو له دې ځای څخه ختم کړئ، ځکه چې د دې په ترو ستاسو ایډي ستاسو د فیسبوک ټول معلومات غله کېدای شي. نو ریمو اپشن باندې کلیک وکړئ. بیخي اسانه طریقه ده. ګورئ دلته کې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، ریمو یې کړئ. نو دا اوس چې کوم موږ سلیکټ کړی و دا له دې ځای څخه ختم شول. زموږ فیسبوک ایډي بس هغې سره هېڅ تعلق نه لري، بیا زموږ ایډۍ ته څه تاوان نه شي بهېدلی. نو دا درې اکاونټ زه پېژنم د دې وجې نه دا ما پرېښودي دي. نو بیرته ځو د دې اپشن نه. دا خو تاسو زده کړو. دلته کې اپ اینډ ویب سایټ اینډ گیم اپشن درکوي. په دې باندې چې کلیک وکړئ په دې باندې کلیک کولو سره ټرن اف اپشن درکوي. نو دا هم څه خاص ضروري نه دی. دلته کې دوستانو ضرور اپشن چې کم دی دا مهم نه دي زما لپاره. نو که بیا هم تاسو غواړئ چې ویډیو پې جوړه کړم ماته تاسو حتما خپلې پوښتنې راته کمنټ کړئ. نو دا ډېر زیات ضروري. وګورئ بعضې کسان به وایي چې د دې پېژندل څه فایده، خو دا بیخي زیات ضروري دی. د دې په ترو تاسو اکاونټ چې کوم دی د فیسبوک اکاونټ ستاسو میسیج هر څه غله کېدای شي. نو دا باید تاسو حتما وپېژنئ. ګورئ اپ اینډ ویب سایټ کې چې په دې اپشن باندې کلیک وکړئ دلته کې تاسو ټول هغه اپ ختموه یا معلوموه شئ. ریموو کې به تاسو ټول هغه اپ راځي، هغه ویب سایټ راځي چې تاسو ختم کړی وي. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ، شیر یې کړئ در سره، پیج هم لایک کړئ. دوستانو همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره زموږ ټیکنو پشتو یوټیوب چینل پیج سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.